د 15 شعبان د شپې او یا د ورځې په باره کې چې کوم فضایل بیانېږي او تخصیص د دې شپې د عباداتو سره کوي یا تخصیص د دې ورځې په عباداتو سره کوي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی. په دې باب کې چې څومره روایتونه دي ټول ضعیف دي. لکه بعضی خلک هغه روایتونه بیانوي چې دې شپه کې خوب نه دی پکار، په دې شپه کې محفلونه جوړول پکار دي چې په هغې کې د نبي علیه السلام تعریف کیږي، د الله ذکر کیږي، خوراک تقسیمیږي په غریبانانو باندې، کورونو ښایسته کیږي چې په هغې کې خلک بلپونه ولګوي او رڼاګانې ولګوي. یا په دې شپه کې بعضې منځونه داسې کیږي چې 100 رکاته منځ وشي په جمع سره او په هر یو رکات کې 10 کرتې سورت اخلاص ویلی کیږي. یا په دې شپه کې د ماخوستن منځ چې دی د هغې تخصیص وشي په سورت یاسین سره چې ماخوستن منځ کې سورت یاسین ویلی شي او بیا د سورت یاسین نه وروسته په 2 رکات کې سورت اخلاص ویلی شي او په هغې کې یو خاص دعا وغوښتلی شي، نو وایي د دې دغه دعا الله رب العالمین قبلی. یا په دې شپه کې داسې حدیث بیانوي دا خلک چې هغه حدیث کې وایي یو ورځ عایشې رضی الله عنها وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله کمره کې بیا نه موندو، نو زه ورپسې لاړم نبي علیه السلام په بقیع کې و. زه چې هلته ورسېدم نبي علیه الصلاة والسلام ما ته ویل چې عایشې ستا څه خیال دی چې زه به تا سره خیانت وکړم؟ نو بیا دغه حدیث اخیره کې دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې عایشې تا ته څه پته ده په دې شپه کې الله اسماني دنیا ته راکوزیږي او د بني کلب قبیلې د بیزو د ویښتو عمره خلک معاف کوي. او دغه شانتي په دې 15 د شعبان کې دا نیمه شپه چې ده دا خاص کیږي په دې نیت باندې چې خلک وایي چې دا لیلة القدر ده. دا ټول روایتونه ضعیف دي، په دې کې صحیح روایت کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی. څومره روایتونه چې ثابت دي هغه ټول ضعیف دي، یو هم پکې صحیح نشته. لکه اولی حدیث چې صلات الفیه ویل کیږي او یا هغه روایت چې په هغې کې دا خلک وایي د شپې موده کیږئ او په دې کې عبادت کوئ، ځکه په دې شپه کې چې تا کم تلاوت وکړو یو لفظ د قرآن دی وي نو یوه حوره درته میلاویږي او یو میلټ چې دی د الله په عبادت کې تیر کو نو تاته یو جنت میلاویږي او دغه شانتي ستا درجې اوچتیږي او جنت کې تاته یو بنگله یعنی هر لفظ باندې زر بنگلو پورې تاته دی کې الله رب العالمین تیاری. دا روایت ضعیف دی، بالکل صحیح نه دی. امام ذهبي رحمت الله علیه په میزان الاعتدال شپږم جلد 566 صفحه کې وایي دا موضوعي روایت دی. امام عبدالحی لکنوی حنفی رحمت الله علیه په الاثار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه څلور اتیا صفحه کې هغه وایي چې دا حدیث بالکل ضعیف دی او په دې کې یو راوی دی ابن ناصر چې دغه ابن ناصر دا ډیر ضعیف راوی دی، د دغه نه روایتونه راغستل صحیح نه دي او بیا په اخیره کې هغه وایي انا لله و انا الیه راجعون چې دا یو ضعیف روایت خلک ذکر کوي په اعمالو کې او فضایلو کې، نو وایي زه انا لله ویلی شم نور خو څه نشم ویلی. په دې باب کې یو بل روایت هم ذکر کیږي چې کردوس ابن عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه وسیله دا کردوس دې ته یو روایت منسوب شوی دی، هغه دا دی چې دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بعضې شپې دي چې هغه چا روڼې تېرې کړې، لکه د اختر شپه شوه او 15 د شعبان شوه، نو وایي د ده زړه به لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، وایي د ده زړه به چېرته مړ نه شي کله چې زړونه مړه کېږي. امام ابن جوزي رحمت الله علیه العلل المتناهیه 2 جلد 522 صفحه کې فرمایي چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی بلکې دا یو آفت دی چې د خلکو مشهور کړی دی. امام ذهبي رحمت الله علیه په میزان الاعتدال 3 جلد او 308 صفحه کې فرمایي چې دا حدیث بالکل صحیح نه دی. په دې کې یو راوی دی چې عیسی ابن ابراهیم القرشي وایي دغه راوی ضعیف دی او یو بل راوی دی چې مروان ابن سالم دا متروک دی، محدثینو دغه حدیثونه نه دي راغستي او محدثینو چې بچا حدیثونه پرېښودل هسې به نه پرېښودل، په هغې کې به څه وجه وه، یا به دروغجن و یا به په اخر عمر کې د هغه ذهن خراب شوی و یا په هغې کې نور داسې مسایل و چې د هغې د وجې نه د هغې نه حدیث راغستل صحیح نه و. امام ابن حجر رحمت الله علیه په الاصابه کې 3 جلد 290 صفحه کې فرمایي چې مروان متروک دی او دا دروغجن راوي و. دغه شان یو بل روایت په دې باب کې ذکر کیږي چې هغه د خلک ډیر په خوشحالۍ سره ذکر کوي چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي چې 3 داسې شپې دي چې هغه چا روڼې تېرې کړې اوده پکې نه شو نو د لپاره جنت واجب شو. هغه د عرفې شپه ده او ترویې شپه ده کله چې خلک مینا ته ځي، او لیلة النحر د قربانۍ یعنی د اختر شپه ده او د شعبان هم په هغې کې ذکر دی چې 15 د شعبان شپه که چا رونه تېره کړه نو دا به هم جنت ته ځي او دې باندې جنت واجب شو. امام اصفهاني رحمت الله علیه هم را نقل کړی دی او ترغیب و ترهیب د امام منذري رحمت الله علیه کې هم دا روایت شته 3 جلد 115 صفحه باندې. مجموع الزوائد کې امام هیثمي رحمت الله علیه هم دا ذکر کړی دی او بیا وروسته وایي مجموع الزوائد 2 جلد 198 صفحه کې په دې کې یو راوي دی چې عمر ابن هارون بلخي
دا وی ضعیف راوی دی، کذاب دی. امام ابن جوزی رحمت الله علیه په الموضوعات دویم جلد 142 صفحه کې فرمایي او دا روایت امام ابن ماجه رحمت الله علیه را نقل کړی دی په یو بل سند سره، لیکن په هغه کې یو راوی دی چې هغه مدلس دی. امام عراقی رحمت الله علیه فرمایي چې دا هغه تدلیس قبول نه دی. تدلیس مطلب دا دی یو راوی په منځ کې پریدي او دا هغه د استاد نه را نقل کوي، نو په دې کې چې تدلیس هم دی او انقطاع هم په منځ کې رااله چې منځ کې یو راوی ته پرېښودو سند منقطع شو. په تخریج الاحیاء اول جلد 338 صفحه کې امام عراقی رحمت الله علیه ذکر کوي. امام ابن ابو ملیکه رحمه الله دا یو مشهور تابعی دی، 111 هجری کې دی وفات شوی دی. دې ته ویل شو چې زیاد ابن عبد الله النمیری چې دی هغه وایي چې د 15 د شعبان اجر د سری لکه د لیلۃ القدر د شپې اجر. نو دغه عبد الله ابن ابي ملیکه رحمه الله چې دا په طائف کې د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه والی هم پاتې شوی دی، دا وایي که چرته زه د ابن نمیر نه دا روایت واورم او وبيدي عصا ضربته او که زما په لاس کې امساوي نو ما به دا ضرور والی وي، یعنی دا روایت بالکل صحیح نه دی. امام ابو بکر رحمت الله علیه فرمای کوم روایتونه چې په نیم یعنی 15 د شعبان د شپې یا د ورځ په باره کې راغلي دي نو دي کې یو روایت هم صحیح نه دی. ځکه زید ابن اسلم التابعی رحمه الله فرمایي چې ما خپل د استادانو او فقیهانو نه و یو هم د سینه دی لیدل چې هغه به د شپه کې عبادت کوو یا به د شپه په عبادت سره خاص کوله، یعنی د تابعی استادان څوک صحابه. امام حافظ العراقی مشهور محدث دی، هغه فرمایي چې کم منځونه چې په 15 د شعبان کې کیږي د دې ټول منځونو باره کې چې کم روایتونه راغلي دي ټول موضوعي او دروغجن دي، یو هم پکې صحیح روایت نشته. امام شوکانی رحمت الله علیه په الفوائد المجموعه کې فرمایي چې کم حدیثونه چې په دې باب کې راغلي دي او خاص کر به هغه حدیث چې نبی علیه الصلاۃ والسلام علي رضی الله عنه ته فرمایلی چې علي په دې شپه کې کچا سل رکعات وکړه او په هر رکعت کې سورۃ فاتحه ویل او قل هو الله احد لسکرت ویل نو الله به د ټول حاجتونه پوره کوي. دا روایت موضوعي دی. موضوعي مطلب دا منګړت دی، دروغجن دی، دا ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. حافظ ابن رجب رحمه الله هغه لطائف المعارف کې فرمایي چې په دې باب کې یو روایت هم ثابت نه دی. عبد الله ابن ابي ملیکه رحمه الله چې تابعی او قاضی ده حجاز او یعنی د طائف او دا شان زید ابن اسلم رحمه الله او نور فقها د مدینه و یو نه هم ثابت نه دي، بلکې هغه به د عبادتو ته بدعات وي او دا روایتونه چې کم نقل دي په دې باندې چې بچا عمل کوي نو هغه به هغه ته بدعتي وي. امام ابن عربی رحمت الله علیه په عارضه الاحوذی کې فرمایي چې د شعبان 15 تاریخ باره کې چې کم روایتونه دي دا ټول ضعیف دي او یو هم په دې کې قابل استدلال نه دی. دویم جلد 201 صفحه کې هغه فرمایي. او بعض خلک په دې شپه کې بیا دا هم عقیده لري چې دا شپه د لیلۃ القدر په شانتي ده، نو بالکل دا غلط روایت دی. امام محمد بن احمد الشقیری رحمه الله فرمایي چې دا قول هم باطل دی. په السنن والمبتدعات کې هغه فرمایي یوصل شپږ سلويخ صفحه کې هغه وایي چې قران کې الله صفا فرمایلی دي چې لیلۃ القدر هغه په رمضان کې ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بیا الله فرمایي چې انا انزلناه في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان وليس في شعبان، وليلة القدر په رمضان کې هغه په شعبان کې نه ده. امام نووي رحمت الله علیه چې د مسلم شرح یې هم لیکلی ده المجموع الرسائل کې فرمایي چې صلات الرغائب چې په رجب کې هم صلات رغائب کېږي او چې کوم منځ په شعبان کې کېږي وای منکرتان، دا وای بدعات دي او دا ناشنا کارونه دي چې په اسلام کې خلکو د ځان نه ایجاد کړي دي، ثابت نه دي. د دې بدعاتونه یو دا خبر هم ده چې خلک شپږ رکعاته په دې شپه کې کوي او بیا سورۃ یاسین په کې په اول رکعت کې وای، دویم رکعت کې سورۃ اخلاص وای او دا غینه ورسته بیا دا دعا غواړي اللهم یا ذا المن ولا يمن عليه ويا ذا الجلال والاكرام دا وای. امام غزالی رحمت الله علیه په الاحیاء کې فرمایي چې دا منځ مشهور دی د متأخرین صوفیانو په باره کې، یعنی صوفیانو دا منځ شروع کړی دی لیکن په دې کې کم صحیح حدیث نشته چې هغه استدلال وشي او دا بدعت دی. او امام مقدسی رحمت الله علیه په خپل کتاب الباحث على انکار البدع والحوادث په یو سلسله رشتم او یو سل 15 صفحه کې هغه وایي 400 او 8 هجری کې دا عبادت شروع شوه دی. دنه مخ کې وای نو یو کس د نابلس نه راغی چې په ابن ابي حميره باندې مشهور وای اواز خيستو راغی او په دې شپه کې په مسجد اقصا کې په عبادت باندې ودرېدو، نو شاته ورپسې یو کس ودرېد، بیا په سیدو شو، بیا درې شو او دغه شانتي دا طریقه شروع شو او دا مشهور شو. امام نجم الغیطی رحمه الله هغه فرمایي السنن والمبتدعات للشقیری کې هغه ته دا قول نقل دی یو سل 15 صفحه باندې چې په دې شپه کې څومره عبادتونه دي دا ټول بدعات دي. امام ابن باز رحمت الله علیه د سعودي غټ مفتیو
مجموع فتاوا اول جلد یوسل 92 صفحه نه تر د یوسل 99 صفحه پورې هغه فرمایي چې څومره حدیثونه د نصف شعبان یعنی 15 شپې او یا د ورځ په باره کې راغلي دي دا ټول ضعیف دي او دي کې لم يثبت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم شیء و د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په دې باره کې هیڅ یو شی هم ثابت نه دی. او امام صالح عثیمین رحمت الله علیه چې سعودي غټ عالم هغه هم خپل فتاوا وم جلد 280 صفحه کې فرمایي چې په دې شپه کې څومره عبادتونه دي دا ټول بدعات دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت نه دي. او دارنګ چې په دې شپه کې د عبادت په نیت باندې کورونه خسته کړی کیږي او هغه کې بلپونه لګول کیږي یا بعضی خلک د چل کوي چې د اور نه بالونه جوړ کی او اسمانونو ته اوچتای نو د دې هم په شریعت کې کم ثبوت نشته. دا اصل کې په یوسل 22 هجری کې د بنو امیه او بنو عباس په خپل منځ کې چې کم مسائل چلیدل د حکومت د پاره نو په دې کې یو کس ته ایران نه راغی چې هغه اصل کې مجوسی نسلو مجوس هغه ته ویل کېږي چې آتش پرستی د اور عبادت کوي. نو د هارون رشید په کابینه کې ورننه وته او بیا لږ وخت پس هغه مړ شو. نو د هغه زوی یحیی برمکی دا د هغه په ځبانی په یوسل 3 هجری کې وزیر کو نو هغه د هارون رشید په خلاف باندې سازشونه شروع کړل او خپل د مجوس وغه د عبادت کم طریقه چې هغه کم چیز ته الہ وي چې هغه وورو د هغه د عزت او د احترام برقرار پاتې کولو لپاره هغه د طریقه ایجاد کړه. او د دې تفصیل چې دی هغه تاسو په تحفه الاحوذی چې شرح د صحیح ترمذی ده هغه کې تاسو کتلی شئ چې یحیی برمکی او د طریقه ایجاد کړی و او مسلمانانو ته دغه سره منتقل شو. نو د دې وجنه رونو د علماء او اقوال او د تابعین او اقوال ما تاسو مخې ته کې خوده او کوم روایتونه چې په دې باره کې خلک ذکر کوي دا روایتونو سندونو په لحاظ سره هم ما تاسو مخې ته لګه خبره وکړه چې دغه سندونه هم ضعیف دي او په ضعیف روایت باندې یو حکم نه ثابتېږي په ضعیف روایت باندې یو عبادت نه ثابتېږي بلکې د عبادت د لپاره قطعي دلیل لازمي دی. او دغه شانتي په عبادتو کې هغه د قبولیت د لپاره دوه شرطونه دي یو اخلاص چې د الله رضا لپاره دوم طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم نه ده ثابت د نبی علیہ السلام نه چې کوم روایتونه دی وته نسبت کړي هغه روایتونه هم نه دي ثابت. نو دغه شانتي عبادت او ځان نه فضایل بیانول دا اسلام نه دی بلکې دا بدعت دی. او څوک چې بدعت وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زمونږ په دین کې د ځان نه څه شی ایجاد کونو دا رد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي چا چې د دین کې یو کار د ځان طرف نه ایجاد کو چې زمونږ حکم په هغه باندې نوي یا مونږ یا صحابه نوي کړي نو هغه د الله په نس مسترد دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کې فرمایلی دی و ایاکم ومحدثات الامور ځان ګوره د بدعت او د نوي کارونو وساتئ ځکه چې هر بدعت هغه گمراهی ده او هر گمراهی جهنم په اور کې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ترکتکم علی المحجة البيضاء پس صفا دلیل می پرې خو دی پس صفا دین می پرې خو دی لیلها و نهارها سوا شپه ورځ می ده یو شانتی بیان کړی دا بالکل رڼا را تیار پکې نشته لري. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي الیوم اکملت لكم دینکم ما نن دین مکمل کو چې ما کم مکمل دین د تپری خو دو قیامت کې بم د دغه دین غواړم په دې به عمل کوي د ځان نه پکې څه شی نه ایجاد کوي. نو لہذا د دې شپې د عبادتو تخصیص په حدیثو کې نشته ځان تی ساتل پکار دی. دلته یو خبره ډیره مهمه ده هغه ده چې د شعبان عام بغیر د تخصیص د کمی شپې نه د دې باره کې حدیث ته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعبان کې عام نفلی روزې ډېرې زیاتې نیولې او نبی علیه السلام به دا ویل چې دا داسې میاشت ده چې د رجب او د رمضان په منځ کې ده نو په دې میاشت کې اکثر خلک د عبادت نه غافل وي. نو زه په دې میاشت کې روزې د دې وجې نه نیسم. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې ډېرې روزې نیولې. نور صحابه وایي چې موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو میاشت کې هم دومره زیات روزو باندې نه لیدو لکه څنګه چې په شعبان کې بم لیدو. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما به کله کله دا خیال کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به کله هم روزه نه ماتای خو منځ کې به بیا روزه په شعبان کې هغه ماته کړه. نو ماته پته ولګیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل په دې میاشت کې روزې نه نیسي یعنی زیاتې روزې به نیولې. خو تخصیص د کمی ورځې چې 15مې 12مې 10مې یا شپې یا ورځې تخصیصی په صحیح حدیثو کې نشته. عام روایتونه د دې دلالت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې نفلی روزې نیولې او دغه سنت طریقه ده چې اول د شعبان نه شروع شي او تقریبا د نیم د شعبان پورې. بعضی روایتونه کې راځي چې د نیم د شعبان نه اخوا بیا روزې زیاتې منی سي ځکه چې د رمضان فرضي روزو ته انسان کمزوري کیږي. نو دې میاشت کې نفلی روزې نیول شته خو تخصیص د 15مې شپې یا د ورځې په عبادت سره دا بالکل نشته. او تخصیص که په صحیح حدیث کې وي نو هغه به قابل استدلال وي او چې کله صحیح حدیث کې نه وي نو هغه به مونږ نه منو. ضعیف حدیثونو باندې یو حکم چرته هم نشي ثابت دی.